تازه او نوې خبر د کرکټ بورډ له لوري یو نوې اقدام دا که څوک دی اولی افغان کرکټ بورډ ته راغی پوره معلومات راسره په دغه ویډیو کې وګورئ ښه ویډیو راسره تر پایه وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشئ د سویلي افریقا پخوانی خیلاسي توپوهونکی شپږ څلوېښت کلن هیلټن ډین اکرمن د افغان ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه په دنده وګمارل شو نوموړی په نویمه سلیزه کې د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې لپاره د پاکستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو پر وړاندې په څلور ټیر سیالیو کې هم لوبېدلی دی او تر 2009 کال پورې د انګلستان په کاونټي کرکټ سیالیو کې لوبه کړې ده اکرمن د کرکټ په 1509 لوبو کې د څلوېښت سلیزو په ګډون له 100,000 زیاتې منډې کړې دي او په مسلکي کرکټ کې یوه پیژندل شوې څیره ده نوموړی د سویلي افریقا په کورني کرکټ کې هم د روزنې په ډګر کې د الف او ایمرجنګ کرکټ ملي لوبډلو سره د مشر او توپوهنې د روزونکي او همدارنګه د نامیبیا کرکټ ملي لوبډلې د روزونکي په توګه دندې ترسره کړې د سویلي افریقا یا توپوهونکی بیا په 2015 کال کې د یوه تړون له مخې له سویلي افریقا انګلستان ته کډه شو او هلته د لیسټر شایر کرکټ د کاونټي لوبډل مشر په توګه وټاکل شو په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي مشر لطف الله ستانکزی وایي خوښ دی چې ایچ ډي اکرمن له افغانستان کرکټ بورډ سره د ملي لوبډلې د توپوهنې په برخه کې د روزونکي دنده پیلوي چې په کرکټ او په ځانګړې توګه د لوبغاړو په روزنه کې ډیره تجربه لري او هیله یم چې د نوموړي په شتون کې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د توپوهنې په ډګر کې شته ستونزې او نیمګړتیاوې له منځه یوسي د یادولو وړ ده چې اکرمن په استرالیا هیواد کې هم د روزنې تجربه لري پر همدې بنسټ هیله ده چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د 100 ورځې کرکټ نړیوال جام سیاریو ته د بشپړ چمتووالي او لوبو ګټلو په ډګر کې ښه پایلې ولري نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه نوې روزونکی افغان لوبډلې څه ښه کوي او که نه لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ